نوم مې عزیز ده د لغمان اوسېدونکی یم او د رونټه کې دلته کار کوو دا ګنی چې ده پوه شو د کامې نه راځي او دلته مونږ سپینو مارکیټ دپاره دې مارکیټ ته کار کوو بیا دلته دا ګنی مونږ سپین کوو بیا وړو مارکیټ ته هلته ګنډېرۍ کېږي بیا خلکو دپاره ګنډېرۍ تیاروو بس دا دغه کابل خلک زیاتره راځي دلته ننګرهار ته چکر دپاره او دا ګنی خو چې ده ژمي کې د ننګرهار میوه ده که نه بس دا کابلیانو دپاره دلته کار کوو بس دا خو سیزن نو د ننګرهار سیزن هم ده 8 میاشتې 9 میاشتې کار وي بیا اوړي کې کار نه وي د ګنیو دا کامه کې کرل شوی ده هلته کلو کې کرل کېږي بیا دلته تجاران راوړي تجاران یې راوړي بیا دلته مونږ ته اخلو بس مکتب هم ویلی په پاکستان کې او درېیمه پورې مکتب هم ویلی ده بس هغه ځای نه چې راغلو افغانستان ته بس دغه کسب هم زده و همدا کسب دلته په درد وخوړل شو مکتب پاتې شو پاکستان نه راغلي تقریبا داسې 15-14 کاله کېږي بس د کور سرپرست زه یم نو نور څوک نشته د ګټې وټې بس ورځ کې پیداګیري کوو دا 300 روپۍ 400 روپۍ تر 1500 روپۍ پورې پیداګیري کوو او 10-12 کاله بس همدا کسب ده کوي بس هغه ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې خارج کړي او څومره پیسې ګټي هغه راوړي خپل وطن کې سرمایه ګزاري وکړي پرې باندې د خپل وطن لپاره ګټه وکړي